د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو په افغانستان خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 14 یعنې د تلې 21 په پاریس کې د کتنې په ترڅ کې په افغانستان اړوند موضوعګانو خبرې وکړې. ښاغلي مکرون د خبرو د مخه خبریالانو ته وویل موږ باید ولسمشر سره یعنې په افغانستان کې د وضعیت د ثبات لپاره د تاجکستان سره د فرانسې د مرستې په اړه خبرې وکړو. ښاغلي مکرون ژمنه وکړه چې هیواد به یې په افغانستان کې طالبانو لوري د احتمال خطرونو په مقابل کې د تاجکستان د دولت سره مرسته وکړي. تاجکستان چې د افغانستان سره څه د پاسه 1450 کیلومتره پوله لري، په وار وار یې په افغانستان کې د جګړو او نارامیو او د دې هیواد څخه تاجکستان ته د ترهګرو د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ښاغلي رحمان د مخه ویلي وو چې په افغانستان کې سیاسي، بشري او د دولتي ادارو کړکېچ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره جدي ګواښ دی. زموږ دولت او خلک نشي کولی د دې هیواد یعنې افغانستان د کړکېچ په اړه بې تفاوته پاتې شي. ښاغلي مکرون د تاجکستان ولسمشر ته وویل موږ ستاسې د رول ژمنې او ستاسې د غوښتنې هرکلی کوو چې په سیمه کې بدلونونه د ثبات عمده عوامل دي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې باید د ترهګرو ډلو سره او همداشان د هغو ارزښتونو په سر چې موږ یې دفاع کوو، په ځانګړې توګه د ښځو په حرمت هیڅ ډول سازش ونه شي. ښاغلي رحمان د دې هیواد په جنوبي سرحدونو کې د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه وښودله او وویل چې د فرانسې هیواد په اروپا کې د خپل باور وړ شریک ګڼي. په داسې حال کې چې نور ګاونډي هیوادونه د دې جملې نه ازبکستان د مخه له طالبانو سره اړیکې نیولې دي، د تاجکستان مقاوماتو د طالبانو سره د هر ډول ارتباط نیولو څخه ډډه کړې ده. له دې د مخه هم ښاغلي رحمان د طالبانو ډله د یو پراخ بنسټه دولت په جوړولو کې په خپلو ژمنو باندې په نه درېدلو تورنه کړې وه او ویلي وو چې که د افغانستان حکومت ټول شموله نه وي او د دې هیواد ټولو قشرونو او ډلو استازیتوب ونه کړي، هغه به یې په رسمیت ونه پیژني. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.